سلامونه ملګرو. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو په تیر شوي درس باندې یو ملګري کمنټ کړی و، دومره ضروري کمنټ هم نه دی چې خبرې ډېرې کې د درس د شروع کېدو نه مخکې یا درس دوران کې. ملګرو زه کله چې خبرې ډېرې کوم مطلب دا دی چې هغه درس تشریحات غواړي تر څو تاسو پوه شئ. بعض دفعه دلته داسې تخنیکی مسایل راځي، ګرامري مسایل راځي چې هغې دپاره باید زه تاسو ته هغه موضوع تشریح کړم تر څو تاسو پې صحیح پوه شئ. نو خیر دی که ستاسو مثال یو دقیقه 2 دقیقې زیات دغه وخت ونیسي د درس نه علاوه، خو دا ستاسو دپاره فایده لري تر څو تاسو په درس باندې صحیح پوه شئ. نو بعض دفعه زه مجبوره یم، زه غواړم چې ټول ملګري ځان سره مونږ ټول ملګري پوه شو، ټول ملګري ځان سره بوزم. داسې نه چې یو ملګری پوهېږي، کیدای شي دغه ورور ته دومره مشکلات نه وي، دی زر په خبره پوهېږي. ولې دلته دا ویډیوګانې داسې ملګري ګوري، حتی داسې فامیلونه ګوري چې هغو ته ضرورت دی تر څو په موضوع باندې مکمل ډول باندې پوه شي. نو دې د وجې بعض دفعه زه خبرې ډېرې کوم، تشریحات ډېر ورکوم تر څو تاسو صحیح په درس باندې پوه شئ. ولې تاسو به زړه نه تنګوئ. بله دویمه خبره دا ده، دغه ویډیوګانې د فرانسې نه علاوه په امریکا کې ډېرې زیاتې کتلی کېږي، د فرانسې نه علاوه بیا په 3 نمبر باندې په بیلجیم کې ډېرې کتلی کېږي. نو زما چې کوم دغه درس اوس کوم دغه ملګري ګوري او اوري، نو دوی نه زما خواست چې تاسو دلته هم دلته چې کوم ملګري علاقمند دي چې غواړي فرانسوي ژبه زده کړي، نو تاسو ورسره دغه ویډیوګانې شریکولی شئ تر څو په آسان ډول باندې په پښتو کې دوی فرانسوي ژبه زده کړي. نو راځم اوس درس ته ملګرو. نن مې هم ډېر یو مهم، ډېر ضروري او ډېر مهم درس تاسو لپاره راخیستی دی. نننی درس کې 2 موضوعګانې دي. زه غواړم چې په 2 موضوعګانو دلته خبرې وکړم. یو په ویغ او واغ باندې خبرې کول غواړم. په دې باندې موږ 2-3 ویډیوګانې مخکې هم جوړې کړي دي چې اواغ څه ته ویلی کېږي، دا کوم افعال دي، او بل دلته څه داسې اصطلاحات دي چې هغه ډېر ضروري دي تر څو تاسو په پوه شئ. دا هغه اصطلاحات دي چې یو خاص حالت تاسو بیانوي، نو دې دپاره دغه باید تاسو زده کړئ او تاسو ترې روزمره ژوند کې استفاده وکړئ. ټول ناول اواغ چې کوم دی دا هغه افعال دی چې کوم ستاسو ملکیت موږ ته ښیي، یا په انګلیسي کې to have چې که نه مطلب یو شی لرل، هغه have دپاره موږ اواغ افعال استعمالو. ولې دلته اواغ نه موږ په فرانسوي ژبه کې د ملکیت نه علاوه نوره هم استفاده کوو. لکه څنګه چې ما تاسو له په ټنسینو کې دغه تشریحات درکړي وو. بعض دفعه چې کله موږ یو خپل حالت بیانو نو هم موږ د اواغ ورب نه استفاده کولی شو. نو دا هغه نوی یو د استعمال ځای دی چې دا مې تاسو ته راوړی چې تاسو په دغه باندې پوه شئ چې ځان له اواغ ملکیت ښودلو دپاره موږ نه استعمالو، دا نور څه دپاره هم استعمالیږي. په دغسې حالاتو کې هم موږ اواغ استعمالو. نو راځئ چې اوس درس شروع کړو. des expressions avec le verbe avoir. هغه اصطلاحات چې کوم موږ ورسره د avoir افعال استعماله کوو، لکه څرنګه چې ما مخکې ویلې چې avoir موږ ملکیت دپاره هم استعمالوو او دغسې د یو حالت بیانولو دپاره هم موږ په avoir افعال استعمالوو. یعنی دغه اصطلاحاتو کې هم avoir افعال چې کوم دی هغه استعمالیږي. ښه، اولنی چې کوم موږ سره دی j'ai chaud. j'ai chaud مطلب چې کله تاسو د ګرمي احساس کوئ، یعنی زه ګرمي محسوم، صحیح ده؟ نو بیا موږ څه وایو؟ j'ai chaud. صحیح ده؟ دویم j'ai peur. j'ai peur مطلب ویلی کېږي زه ویریږم، کله چې تاسو ویریږئ. ګورئ دا هغه اصطلاحات دي چې دې سره موږ اواغ، تاسو ګورئ په ټولو جملو سره کې اواغ نه موږ استفاده کړې ده. او کله چې دغسې حالت تاسو د خپل دغسې حالت خپل فزیکی یا دغسې حالت تاسو بیانوئ، نو بیا تاسو به اواغ افعالو نه استفاده کوئ. دریم j'ai soif. j'ai soif مطلب زه تږی یم، صحیح دی؟ تږی یم. j'ai faim. j'ai faim مطلب زه وږی یم، صحیح دی؟ زه وږی یم. پنځم موږ سره دی j'ai mal aux dents. j'ai mal aux dents مطلب زه د غاښ درد لرم، صحیح دی؟ تاسو کله غاښونو درد لرئ نو بیا تاسو دغسې ویلی شئ j'ai mal aux dents، صحیح دی؟ j'ai tort. j'ai tort مطلب زه تاسو یو غلطي وکړئ، چاته وایي چې زه غلط یم، صحیح دی؟ نو تاسو څه وایي؟ j'ai tort، زه غلط یم، صحیح دی؟ بل شپږم اووم دی وبښئ موږ سره j'ai froid. j'ai froid مطلب زه ما یخ کېږي، صحیح دی؟ زه یخ احساسوم، زما یخ کېږي.
اتم هر کله چې تاسو خپل چاته وایي چې ته څو کلن یې نو بیا هم موږ avoir نه استفاده کوو. j'ai 8 ans مثال زه 8 کلن یم. j'ai 8 ans مطلب زه 8 کلن یم. نهم j'ai raison مطلب زه صحیح یم. مطلب یو سوال زه صحیح کوم یا یو خبره کوم چاته هم چې زه صحیح وایم زه صحیح یم. j'ai raison صحیح دی. موږ سره چې کوم دی هغه لسم او اخیری دی. j'ai besoin d'aide ماته د کومک ضرورت دی. زه د کومک ته ضرورت لرم. نو دا ډیر مهم اصطلاحات دي چې ډیر مهم تاسو د غزده کوي او د ټولو سره موږ په دغه سي حالاتو کې موږ avoir افعال نه استفاده کوو. زه یو ځل بیا تکراروم تاسو د لپاره. j'ai chaud j'ai peur j'ai soif j'ai faim j'ai mal aux dents j'ai tort j'ai froid j'ai 8 ans j'ai raison j'ai besoin d'aide. صحیح دی. زه یو ځل بیا تاسو د لپاره تکراروم. اول j'ai chaud دویم j'ai peur دریم j'ai soif څلورم j'ai faim پنځم j'ai mal aux dents شپږم j'ai tort اووم j'ai froid اتم j'ai 8 ans نهم j'ai raison لسم j'ai besoin d'aide. دا غته مهم اصطلاحات دي. دا تاسو یاد کړئ زدای کوي او استفاده ته وکړئ استعمال کوي ترڅو تاسو صحیح زده شي. مننه که تاسو هر څنګه پوښتنه لرئ په درس کې د درس نه علاوه تاسو خپل پوښتنې همیشه دلته په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې پرېښودل شي. ان شاء الله په خپل وخت به تاسو د پوښتنو ته خامخا جواب درکوم. زموږ درس همدومره مننه په مخه